دوستانو که چیرې تاسو ملګری وایسته ورستاسو موبایل راکړه زه په یوټیوب کې ویډیو ګورم نو کله تاسو دې خپل موبایل ورکړئ نو دې تاسو موبایل کې نور شان هم خلاص کړی وي دې تاسو موبایل کې واتس اپ هم خلاص کړی وي میسنجر هم خلاص کړی وي فیسبوک هم خلاص کړی وي یعنی نور ځای ته هم کتللی وي نو په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته یو داسې سټینګ درښیم بیا که چیرې تاسو ملګری وایسته ورستاسو موبایل راکړه زه ټلیفون پکوم نو دا یو اپشن خالي هلته په کال باندې دروي بیا به صرف تاسو موبایل کې کال کار کوي نور ځای ته هغه نس کتللی که چیرې دی زه یوټیوب کې ګورم نو هغه اپشن په یوټیوب باندې دروي نو بیا صرف او صرف تاسو موبایل کې یوټیوب کار کوي هغه کس په بیا بل ځای ته نسی تللی نو ډېر خوندور سټینګ دوستانو تاسو ډېره زیاته پیدا اخیستلی سئ راسئ نوره طریقه په ویډیو کې در وښیم نو دې لپاره به تاسو اول د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ کله چې تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ سرچ ته به راسئ په سرچ کې به تاسو ولیکئ پین کله چې تاسو په سرچ کې پین ولیکئ لاندې بیا تاسو ته د ایپ پینینګ په نامه اپشن راوړوي په دغه ایپ پینینګ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ لاندې به بیا تاسو په ایپ پینینګ اپشن کلیک وکړئ کله چې تاسو په ایپ پینینګ اپشن کلیک وکړئ ګوره دغه ستاسو په موبایل کې بند ده دغه به سمپل تاسو په خپل موبایل کې آن کړئ بیا په دې کې دویم اپشن د آسک فار پین بیفور ان پینینګ دغه هم تاسو آن کړئ د دې فائدې دا دوستانو بیسیکلی تاسو هغه اپشن په هغه ځای باندې ودروئ نو کله چې تاسو ملګری ختموي نو هغه بیا نس ختمولی لاغه څه به وریفیکیشن غواړي یعنی تاسو به اجازه به بیا هغه نس ختمولی دا دویم اپشن هم تاسو آن کړئ بیرته به شاته راسئ اوس مثال دوستانو که چیرې تاسو ملګری وایي چې ته یو وارې ستاسو موبایل راکړه زه په یوټیوب کې ویډیو کې ګورم نو تاسو سمپل دلته یو یوټیوب راولئ بیرته کې ووځئ نو په دغه پریویو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ ګوره دغه نشان درکړي په دې به کلیک وکړئ دلته تاسو ته اوس د پین اپشن درکړي په دغه پین اپشن به کلیک وکړئ کله چې تاسو په پین اپشن باندې کلیک وکړئ ګوره دغه اوس پین سو دغه رقم اوس تاسو ملګری صرف یوټیوب کتلی سي ګوره که د بیک بټن وي بیک بټن کار نه کوي هوم بټن کار نه کوي مینو بټن کار نه کوي یو شی هم کار نه کوي یعنی تاسو ملګری اوس صرف او صرف یوټیوب کتلی سي نو دغه رقم دوستانو که چیرې بیا تاسو ختموئ تاسو به بیک بټن او پریویو بټن په دې دواړو دا رقم ګوته ونیسئ نو دلته ګوره اوس لاک تر څه غواړي سمپل به تاسو د خپل موبایل لاک ورکړئ نو ګوره اوس دا ایپ پینینګ ختم سو اوس تاسو دغه یوټیوب ختمولی سئ بل یې هرې خواته تللی سئ نو دوستانو له دې سټینګ چې تاسو ډېره زیاته پیدا اخیستلی سئ کوم چیرې ویډیو خوښه سوي وي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې چې پیدا واخلي نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان